السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ملګرو غواړم چې نن تاسو ته یو داسې اپلیکیشن معرفي کړم چې تاسې خپل د فیسبوک لپاره او د ټیک ټاک لپاره ډېرې خوندورې ویډیوګانې پکې جوړې کړئ او ډېر ښایسته خوندور اپلیکیشن دی. غواړم چې دا اپلیکیشن په اړه یو څه معلومات درکړم. نو نور وخت مو نه ضایع کړو، زه د ویډیو په طرف چې تاسو دا معلومات درکړم. ملګرو که ته هغه دمخه تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، د شیر بټن هم ووهئ تر څو د نورو ملګرو پورې هم دا ویډیو ورسیږي. نو ملګرو راځو اپلیکیشن په لور. نو تاسې د هغه لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې د هغه اپلیکیشن نوم به ستاسې ته پر سکرین معلومیږي. نو ملګرو کله چې مو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ نو خپل اپلیکیشن به را خلاص کړئ. کله چې مو اپلیکیشن را خلاص کړئ ملګرو نو داسې یو صفحه به ورته راسي. ګورئ نو دلته به دغه هیډز ختم کړئ. کله چې مو ختم کړئ ګورئ ملګرو دلته ما دوې ویډیوګانې نورې هم به جوړې کړي دي. نو اوس غواړم چې یو ویډیو ما سي هغه ځایونه تاسو ته وښیم. یو بله ویډیو هم راواخلم، دغه شین ټک باندې کلیک وکړئ. دلته تاسې سټوریانې هم جوړولی سئ. نو بیا دا سر شین ځای کلیک کړئ نو چې بیا ستاسې ګالري ته لاړ سئ. په دا ۵۰ شیانو کې هم تاسې سټوریانې جوړولی سئ. کله چې خپل ګالري ته راغلاست نو ملګرو دلته به تاسې یو ویډیو انتخاب کړئ. زه غواړم چې یو ویډیو انتخاب کړم. نو زه غواړم چې دا ویډیو انتخاب کړم. کله چې مو انتخاب کړئ بیا به دغه شین بټن ووهئ. کله چې مو دا ووهئ نو هغه به دلته راسي. ملګرو ګورئ دلته یو څو اپشنونه نور هم راوړه. دغه اپشن چې دی دلته عکسونه ورسره یو ځای کېږي او دغه کې بیا خط ورسره یو ځای کېږي او په دغه اپشن کې بیا دغه موزیک ورسره یو ځای کېږي. نو دلته لاندې نور اپشنونه هم ډېر اپشنونه لري. ګورئ یو لکه دا او په دا دویم کې چې دی دلته ویډیو یا عکس صافوي، په دې بل کې سلو موشن راولي، یعنې خپل ویډیو تیزوالی او کراروالی سي. او داسې نورې اپشنونه هم دا دي ملګرو لري، تاسې یې لیدلی سئ. نو چې دا ګرده تاسې ته معرفي کوم برنو ویډیو به ډېره اوږده سي. نو نه غواړم چې ویډیو ډېره اوږده کړم، داسې په لنډ ټکو کې درته وښیم. نو ملګرو نور تاسې بیا ټیم ورسره لري، تاسې ښه پوهېږئ چې سرکه مې پکې جوړ کړي، په هر یوه کې ځان ته جلا اپډیټ کولی سي. نو ملګرو زه غواړم چې دغه ویډیو ثبت کړم ځان سره. نو بیا به راسي دغه شین بټن به ووهئ، کلیک کړئ. کله چې مو دا کلیک کړئ بیا به د لاندې بټن کلیک کړئ. کله چې مو دا کلیک کړئ نو دا به ستاسې ګالري خواته ولاړه سي. نو ګورئ ملګرو ستاسې ګالري ته به دا ثبت سي. ملګرو که مې ویډیو خوښ سوي نو ضرور یې درسره لایک کړئ او شیر یې کړئ تر څو نور ملګرو ته هم ورسیږي. د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د ټنګ بټن یې هم ور لاکړئ تر څو هره نوې ویډیو ټول د مخه تاسو ته ورسیږي.